زموږ ستاسو د دین ډیره برخه هغه معاملات دي او لږه برخه یې عبادات دي. معاملات لکه مثلا تجارت، اخیستل، خرڅول، مضاربات، مشارکت، قرض، اجاره وغیره شیان دي. خو موږ او تاسې چې وګورو بېدینه خلق خو څه کوي زموږ ستاسو دا دینداره طبقه چې هغه اشراق کوي، تهجد کوي، تلاوت کوي، درود او استغفار وایي روزمره، هغه هم په معاملاتو کې ډېر نیمګړتیاوې لري. نو ډیره توجه پکار ده. یو د هغه مسایلو نه چې معاملاتو کې موږ او تاسو نیمګړتیاو لرو هغه دا ده د قرض اخیستل او بیرته نه ورکول. نن سبا دا فتنه ډیره عامه شوې ده او دغه ګناه کې ډیر خلک اخته دي په دې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مطل الغنی ظلما، وایي هر هغه څوک چې د هغه وسه رسیږي چې هغه د چا نه چې قرض اخیستی قرض ورته ادا کړي او دی نه ادا کوي، نو دا ظلم ده، یعنې دا سړی ظالم ده. نو ګوره ظالم چاته ویل کېږي؟ ظلم سره رقم لویه ګناه ده، نو دا ظلم شو. دویمه خبره چې پکې راځي وعده خلافي راځي، چې نن راشه او سبا راشه او بېګا راشه او اول تاریخ اخر تاریخ باندې راشه. درېیمه کار چې پکې راځي هغه دروغ ده، دروغ او وعده خلافي د منافقت نښه ده. څلورم شی چې پکې راځي هغه د یو مسلمان مال حسارول د هغه د خوښې نه پرته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان لپاره دا جایز نه ده چې د یو بل مسلمان مال وخوري مګر د هغې د خوښې پرته. هغه خوښه نه ده او ته د هغه مال خورې، د هغه پیسې استعمالوې، د هغه ګاډۍ استعمالوې، وخت یې پوره ده. نو الله تعالی دې وکړي چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو. نن سبا خلکو نه قرضونه مه اخلئ او که اخلئ نو کوشش وکئ چې ورې کوئ. خصوصا هغه څوک ډېر ګناهګار ده چې د هغه وسه رسیږي د قرض ادا کولو او قرض نه ادا کوي. یو بل مصیبت هم ده په دې کې چې یو سړی چا نه پیسې اخلي نو بیا نه ورکوي ورته، وایي زه خو هغسې مالدار ده، ضرورت ورته نه لري. ځینې علماو د دې حدیث معنا ترجمه دا هم کړی چې مطل الغني ظلم، معنا دا ده چې ته د هغه قرض د دې لپاره نه ادا کوې چې زه هغه غني ده، هغه قرض ورکوونکی چې د چا پیسې دي تا سره هغه غني ده، نو دا هم ظلم ده. او چې ته پیسې لرې نه ورکوې دا هم ظلم ده.